سلامونه دوستانو، د خوشحالۍ خبر دا دی چې دغه یوه عیسایي ښځه ده، دغه اسلام قبول کړو، خو بیا په دې ځای کې د غم خبره دغه ده چې دغه ښځه د خپلو عزیزانو قریبانو د خپل کلي یعنې خپل کور نه ایستلې ده، شړلې ده. نو دغه ښځه وایي چې زه ډېره غریبه هم یم، چې اسلام قبول کړو نو ما اوس په کور کې نه پرېږدي. نو ټولو مسلمانانو ته خواست ده چې دغه ویډیو مخته شیر کړي، تر هر چا پورې باید دا ویډیو ورسېږي او هغه د دې مرسته وکړي. د دې سره د مرستې لپاره فلحال دې نمبر نه دی ورکړی چې دا نمبر ورکړي. انشاءالله په بله ویډیو کې به موږ د دې نمبر هم درسره شیر کوو، خو تاسو ته پکار ده چې دغه ویډیو مخته شیر کړي چې هر څوک یې وګوري، چې ګر مسلمانان یې وګوري. نو راځئ د دې خبرې خپله اورو. څه سختۍ دې ولیدې چې مسلمانه شوې؟ جی ډېر سختۍ مې ولیدې، خو همت مې نه. ایمان چې دې راوړی دی د کومې ورځ نه، نو د نه پس مونځ او داسو څه قرآن تلاوت وغیره څه کوې؟ لګیا یم جي، ښه راته خلک راته ښه مسلمانه شوې نو خپلو خپلوانو د کوره وویستې. جی ها هغې عیسایان دي ستاسو خاندانو، مورجانه چې کومه ده ایمان یې راوړی دی. نو اول خو زه ټولو مسلمانانو امت مسلمه له ډېر ډېر مبارکباد ورکوم، خو غریبه ده نو د دې دا پیغام د الله د رضا دپاره سپینه ږیره مسلمان شو. هندو چې ولوستل د خورو کتابونه. سلامونه ملګرو، خالد جان یم او تاسو ګورئ دا وخت زما د فیسبوک پاڼه. زما تر څنګه دا مورکۍ ناسته ده، صاحبه عیسایانه وه او څو ورځې وړاندې د ایمان دولت ورته الله پاک نصیب کو. نو ټول ورته په کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ چې ایمان یې دولت ولا الله ورکو او مسلمانه شوه. یو څو خبرې ورسره کومه د ټولو نه. اول خو مورکۍ د ایمان د لوی دولت او د مسلمانی درته ډیره ډیره مبارک شه. الله دې وبخښي، الله دې خوشحاله کړه. خبرې به لږې غونته تیزې کوې چې د پښتنو ته رسي څومره وخت شو چې ایمان دې راوړو او مسلمانه شوې؟ دونه وخت نه کېږي، دا بس لږ وخت شوی دی. او دا راته ووایه چې چا درته ووایي چې مسلمانه شه، په مالت کې په کلي کې چا در باندې څه خواري محنت څه کړي؟ نه نه، زه خپل زړه نه خپل خوشحالۍ نه مسلمانه شوم. نو څنګه مسلمانان دې قتل دا دومره وخت تاسو د عمر ټول دې مردان کې تیر کو؟ جی نو د دې نه مخکې د زړه کې داسې سوچ نه و راغلی چې مسلمانه کېږم او په دې عمر باندې الله پاک دغه دولت در؟ ولې نه، مخکې مې اراده وه، خو مخکې مې ونه کړو، اوس مې وکړو. نو اوس چې مې وکړو نو اوس زه دا د در په در ګرځم، ما پاتې کېدو ځای نشته، بېوسي ده، غریبه یم. اوس مې هم څوک نه ساتي، خپلو شړلی یم کور نه، کله یو ځای ګرځم کله بل ځای ګرځم. چې مسلمانه شوې نو خپلو خپلوانو د کوره وویستې؟ جی ها. هغې عیسایان دي ستاسو خاندانو؟ جی ها. نو هغې د خپله کوره وویستې چې دلته مونږ سره مه پاتې کېږه، غم خادي رشته تپوس ختم شو جی، ختم شو جی. چېرته پاتې کېږي مورې؟ بس چې هر ځای کې شپه راغله، چاته سوال مینت وکړو، بس څوک نه څوک ځای راکړي. بس د کرایه کور دې هم نشته؟ وس مې نشته، د یو روپۍ هم نشته، یو جوړه کې کور نه راوتې یم. کرایه کور خو بغیر د پیسو نه کېږي. نو چای روټۍ خرچ خوراک څوک درکوي؟ هېڅوک هم نه، بس داسې وګرځم را وګرځم، بس که چا 10 راکړې کو چا 10 راکړې، بس په دې. ته خو به کله کله زړه کې ډېره خفه کېږي هم که نه چې ایمان مې نصیب شو مسلمانه شومه نو اوس داسې در په در شومه، خفه کېږي؟ ولې نه خفه کېږم، لکه مونږ خو مخکې چېرته سوالونه نه دي کړي، خو بس الله راوستې ده. نو بس خیر دی، الله به مې ساتي نو انشاءالله. ایمان چې دې راوړی دی د کومې ورځ نه، نو د نه پس مونځ او داسو څه قرآن تلاوت وغیره څه کوې؟ لګیا یم جي، ښه راته خلک راته ښه زده کوم. مونځ او داس درته څوک ښایي؟ بس مدرسې ته ځم ټایم باسم چې بانګ وشي، نو بس بیا هلته ما ته خلک بیا چې کوم دی لږ لږ راته ښیي. نو مونځ دې زده کړی دی؟ لږ لږ مې زده کړی دی، لګیا یم کومه، لکه فل مې نه دی. فل دې نه دی زده کړی. الله پاک بیا درته زده کړي او د قرآن سبق شروع کړی دی دې چې هر څه ځم ټایم وباسم بیا ځم مدرسې ته، لږ لږ ښیي، لکه مونږ له خو نه راځي، اوس به یې زده کوم که نه. صاحبه زمونږ د مورکۍ په سپین سر مسلمانه شوه، نو اوس د مردان په روډونو کې ګرځي، نه کور شته او نه در شته، خپل خاندان د کوره راویستې ده. او چا رابطه وکړه چې یاره دلته کې یو خوراکۍ ده، ایمان یې راوړی دی، خو اوس د هغې دپاره نه د کرایې کور شته، نه د هغې دپاره د اوسېدو ځای شته، او نه د هغې دپاره دوندوړی رزق شته. په ما یې خک جوړېدو زه خو رالم، خپل پټرول هم وسوځول، مورجانې حوصله به نه ویلې، په الله مین ډېر خلک شته دي، هغې به تا سره ودرېږي انشاءالله. صحیح ده؟
مسلمانان چې کم دي دا په خپل دین ډېر رکمین دي او پتا به غیرت کوي. صحیح ده؟ تا په مونږ باندې غیرت کړی دی. صحیح ده؟ څه سختي دی ولیدي چې مسلمان شوي؟ چې ډېر سختي مې ولیدې خو همت مې نه دی بایللی او انشاءالله نه به بایلم. خپل خاندان خو څه پیغور نه درکوي چې مسلمان شوې نو اوس د رزق درک نه لګي؟ ولې نه کوي؟ څه وایي درته؟ وی چې لاړې خپل قوم کې وې نو هر څه ډېر وي چې لاړې مسلمانه شوې نو اوس در په در ګرځې نه دې ځای شته لکه د خیر مارو ګرځې وي چې وی چې اوس د ځای نشته دی. ځای نشته دی. مورې د دې پیغور نه به دې بچ کوو که خیري؟ صحیح ده؟ نور به سوال هم نه کې الله پاک به رحم کوي. صاحبه د مورجانه چې کومه ده ایمان یې راوړی دی نو اول خو زه ټولو مسلمانانو امت مسلمه له ډېر ډېر مبارکباد ورکوم. خو غریبه ده نو د دې دا پیغام د الله د رضا دپاره شعر کې خپل خاندان را ایستی ده چې یاره تا ولې ایمان راوړو. صحیح ده؟ د دې سره ودرېږې مالي مرسته ورسره وکړې دې له داد ورکې دې له دا نه چې تاسو رنګونه کوئ او په زول تنګول کوئ دا په سپین سر ده مشره ښځه ده نو دې له داد ورکې چې دا مایوسه نشي. صحیح ده؟ مننه خوشحاله او بریالي اوسئ.